سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. دی خلکو زما د رب عبادت معاف نکو، دی خلکو قرآن معاف نکو، دی خلکو نبی معاف نکو. په مانځه پسې اوس مسخرې شروع شوې. فتوا اورئ، فتوا زمانه ده، فتوا د قرآن کریم، فتوا ده زما د رب فتوا ده. منافقان هغې په نبی صلی الله علیه وسلم او په صحابه کرامو پسې مسخرې کولې، قرآن په ایتونو پسې مسخرې کولې. سو قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغې حالات ذکر کړی دی چې کله به دې ته چا ویل چې تاسو دا مسخرې دا خبرې ولې کوئ، دوی به څه ویل انما کنا نخوض ونلعب، موږ خو هسې ګپ لګاو مشغولتیا هم کوله. الله څه وایي ورته؟ قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. وتوی نبی خلکو ته آیا په الله پسې دا په آیاتونو پسې دا په رسول پسې تاسو مسخرې کوئ؟ باندې مکوئ. قد كفرتم بعد ایمانکم، تاسو کفر کړه پس ایمان خپل. لہذا کم سړی چې په شاعر د دین پسې مسخرې کوي، قرآن پسې مسخرې کوي، حدیث پسې مسخرې کوي، مانځه پسې مسخرې کوي، دې سړی د خپل ایمان لاس یې انځلې دی، کېدای شي دا کافر شوی په دې باندې.